په تیره ویډیو کې مو په دې باندې خبرې کړې وې چې څرنګه په فایور کې خپل لومړنی ګیګ جوړ کړو. او ویډیو هم ډېره زیاته اوږده وه ځکه چې هر لغت او هر ځای کې باید ما تاسو ته ایکسپلین کړی و. نو انشاءالله دا ویډیو به ډېره زیاته لنډه وي ځکه هر څه مې تاسو ته ایکسپلین کړي دي، نو دې ته ضرورت نشته چې دویم ځل ایکسپلین کړم. همغه سیم ګیګ جوړونه کوو، خو دا ځل دوباره دویم ګیګ چې جوړو دا په بله څانګه کې جوړو. کولی شئ د یو ګرافیک ډیزاینر په توګه تاسو کولی شئ د لیبل یا د لیبل ډیزاینینګ سروس هم په فایور کې وړاندې کوئ. نو زه نن راځو د لیبل ډیزاین سروس وړاندې کوو چې څرنګه کولی شو یو افیکټیو لیبل ډیزاینینګ ګیګ جوړ کړو. نو زه د کمپیوټر سکرین ته او په عملي بڼه یې ګورو چې څرنګه یې جوړو. د کمپیوټر سکرین ته راغلم، همدارنګه په فایور کې خپل پروفایل ته راغلم. دلته تاسو کوینئ دلته بټن ده لکه د تیر په څیر یو ځل بیا هم کریټ ا نیو ګیګ بټن باندې کلیک کوو او زه یو نوی ګیګ جوړو. په دې ویډیو کې به کوشش وکړم چې تر څو زر یې ایکسپلین کړم درته، ځکه تېره ویډیو هم ډېره زیاته اوږده شوې وه او ویډیو چې اوږده شي تاسو ته هم یو اندازه مشکل وي او همدارنګه موږ ته هم چې ویډیو باید اوږده نه شي له موږ څخه. نو دلته راځو ټایټل ورکوو او انشاءالله اوس خو ورسره بلد یې شوی ځکه تېر ویډیو کې مې په هر څه ته ایکسپلین کړي دي. نو دلته راځو ټایټل ورکوو، زه ورته لیکم چې I will design a professional label for your product. ټایټل چې مې ولیکه دلته ګوره اتوماتیک ډول باندې ګرافیک ډیزاین او پیکیجینګ ډیزاین، ګوره ګرافیک ډیزاین څنګه کې راځي، لیبل ډیزاین او بیا همدارنګه پیکیجینګ څنګه کې راځي. نو په اتومات ډول باندې دلته دا راخلي. دلته راځو پروډکټ ټایپ ته، کوم ډول پروډکټ چې دی تاسو ډیزاینوئ، پروډکټ لیبل موږ ډیزاین او همدارنګه کوم وټ ټایپ اف د پیکیج اور لیبل ډیزاین ډو یو آفر، کوم ډول لیبل ډیزاین تاسو آفر کوئ په فایور کې. زه ورته وایم چې پروډکټ لیبل همدارنګه بوټل لیبل. تاسو صرف دوه دانې سلیکټ کولی شئ، زیات نشئ سلیکټ کولی. نو بوتل لیبل او همدارنګه بوټل لیبل او همدارنګه پروډکټ لیبل ما سلیکټ کړه. اوس راځو فایل فارمیټ ته، همدارنګه ته تېر په څېر یو ځل بیا هم تاسو وایم همدارنګه کوم فایلونه چې تاسو وړاندې کولی شئ په هغه کې هغه کوو. دلته راځو لیبل ته راځو، ټیکس ته راځو، دلته ټیګ ورکوم لیبل ډیزاین ټیګ، لیبل ډیزاین ټیګ. همدارنګه لیکم چې 3D موکاپ، همدارنګه لیکم امازون product label. همدارنګه لیکم labeling بل لیکم سو یو ټیک مو سره پاتې دل بل لیکم product label. نو دا 5 ټیګ موږ ورکوو، نه سیو کنټینیو بټن باندې کلیک کوو، مخکې ځو. د تیر په څیر یو ځل بیا موږ پرایسینګ سیکشن ته راځو، یعنی دویم سیکشن ته چې راځو موږ به پرایسینګ سیکشن ته ځو. دلته به داسې دا آفر چې دی 3 پیکیجز ته واړو. نو یو ځل بیا هم راځو، دلته لیکو بیسیک سټینډرډ او بلته راځو پریمیوم. زه به دا معلومات زر ورته پیسټ کړم د بیلګې په توګه سمپل لیبل ډیزاین. همدارنګه سټینډرډ ته راځم، دلته لیکم چې سټینډرډ کې همدارنګه پریمیوم کې. په بیسیک کې زه ورته وایم چې سمپل لیبل ډیزاین ان PDF and PNG. همدارنګه ورته وایم چې په دې سټینډرډ کې ورته وایم چې په JPG PNG او PDF کې به ترلاسه کوئ هائی کوالټي. همدارنګه په پریمیوم کې ورته وایم چې پرو لیبل ډیزاین وذ موکاپ فایل هم ورکوو، همدارنګه JPG همدارنګه PNG AI فایل سره. ډیلیوری ټایم ورکوم یو ورځ 2 ورځې د بیلګې په توګه. دلته راځم دا هم 2 ورځې ورکوم او همدارنګه دا هم 2 ورځې ورکوم. په دې کې سلیکټ ریویژن، په دې کې 3 ریویژنې ورکوم. ریویژن خو مې البته درته ایکسپلین کړي دي چې ریویژن څه ته ویل کېږي. په دې کې د بیلګې توګه 15 ریویژن ورکوم.
فول پروډکټ ورپ د پروډکټ ورپ چې د موږ صرف هغه کې ورکو په پریم افر کې ورکو پرنټ ریډي فایل البته په دواړو کې ورکو سورس فایل هم موږ په دې کې ورکو 3D ایمیج چې په دې دواړو کې ورکو په دې کې هم نه ورکو بلکې په دې کې ورکو کمرشل یوز په دې کې ورکو او په دې کې ورکو همدارنګه ډایلاین هم موږ په دې کې ورکو پرایس سره پرایس موږ ورکو د بیلګې په توګه موږ یو لیبل په $25 سمپل بیسیک ډیزاین او 15 شو به ډیری 15 به کما همدارنګه په سټینډرډ کې موږ یو لیبل په $40 ډیزاین همدارنګه په پریمیم کې نو موکپ سره موږ په $90 یو لیبل ډیزاین سورس فایل تر ازو کې سره سورس فایل ته ضرورت لري $15 به اضافي ورکړي همدارنګه که فاست ډیلیټ ته ضرورت لري نو فاست ډیلیټ هم لري کما نو بس هم دا کافی ده ان شاء الله ډسکرپشن ته ځو دویم سیکشن ته ډسکرپشن ته ځو لاړ بشو به دا معلومات کاپی کوم په ډسکرپشن سایز کې به دا پیسټ کما دا به بیا هم زه دا یو څه هایلایټ کما دا به هایلایټ کما همدارنګه دا به شي د نمبر کما په دې کې اته امتیاز ته دا ورکو ګورم مکمل معلومات مالک لیبل provide you a professional product label with a premium service of the product label that and the label should be attract the people نو دا معلومات ما ورکړي تاسو کولای شئ سیو کنټینیو بټن باندې کلیک کړئ بیا ریکوایرمنټ سیکشن ته راځو په ریکوایرمنټ سیکشن کې موږ لیبل کې څه شي ته ضرورت لرو زه به تاسو ته البته یو لیبل ډیزاین زه تاسو ته درخوایم زه به راشم خپل کمپیوټر ته همدارنګه خپل کمپیوټر کې لیبل ډیزاین زه به وګورم چې لیبل ډیزاین دلته شي ما سره الریډي ما د دې لپاره ګیګونه جوړ کړي دي دا به راشم ډاکومنټ دویم ګیګ دا لیبل دی د بیلګې په توګه فکر کوئ دا لیبل دی نو په دې کې ګوره په لیبل کې خدای ګوره سنټر سایډ دی دا چې دی مثلا رائټ سایډ دی همدارنګه دا لیفټ سایډ دی په لیفټ سایډ کې ګوره دا معلومات دي ګوره پروډکټ چې دی بارکوډ لګېدلی دی همدارنګه په رائټ سایډ کې چې دی سپلیمنټ فیکټس چې کوم دي همدارنګه کوشن همدارنګه نور معلومات چې کوم دي که نه دا ټول معلومات دلته ایډ شوي دي نو په یو لیبل کې څوک هم کسان چې لیبل ډیزاین هغوی خپله پوهوي چې د لیبل ډیزاین دپاره ریکوایرمنټ څه شی دي زه به دلته ولیکم یو هیو ټو سینډ all the requirement of the label such as a product name barcode ingredients the direction of use address or anything else you want to add on the label نو دا یو ریکوایرمنټ په اډ کړم دوی خپل نور معلومات خپل تاسو درسه سیو کنټینیو بټن باندې کلیک کوم مخکې ځو همدارنګه را به شو د ګیلري سیکشن ته چې راورسېدو نو دلته موږ تاسو 3 ګیګونه بیا اډ کوو را به شم زه ډاکومنټ ته ډاکومنټ ګیګ دویم ګیګ فرست همدارنګه سیکنډ همدارنګه تھرد ګوره دا ګیګ دی خان د دې ګیګ دپاره ما ګوره داسې ډیزاین جوړ کړی نو کوشش وکړئ چې له انټرنیټ څخه څه ډاونلوډ نه کړئ دا ګوره یو لیبل دی کسټمر دپاره ما ډیزاین کړی و همدا ګوره دا لیبل دی همدارنګه دا ګیګ دی دې دپاره مې داسې موکپ کړی و داسې یو څه ډیزاین کوي چې خلک یې په مارکیټ کې وګوري له نورو خلکو څخه تفاوت ولري یعنې چې بیا ستاسو ته راشي دا چې ته داسې بیکاره ډیزاین اپلوډ کړې او بیا وایې چې د انټرنیټ څخه پیسې نه ترلاسه کېږي نو خامخا به نه ترلاسه کېږي ته چې داسې ډیزاین اپلوډ کړې داسې یو څه ډیزاین کړه چې خلکو ته یونیکلی معلوم شي پروډکټ لیبل دی پروډکټ لیبل کې دلته بیا راځو موږ بخښنې سره اسکلاین مې درته نه کړو دلته بیا راځو موږ هر ایمیج ته جلا جلا ټیکس ورکوو نو دلته راځو پروډکټ لیبل زه انتخابوم لیبل ډیزاین ورکوم مثلا یا پرایویټ لیبل خو باندې دبل لیبل امازون لیبل به کومه امازون لیبل پروډکټ لیبل لیبل ډیزاین سیون کنټینیو همدارنګه دا ټیک کور نه کوي هم مهمه ده خو دلته چې ورکې ښه خبره ځکه تر څو تاسو کولی شئ له دې لارې هم ټیکس چې دی سرچ انجن کې ستاسو ګیګز راشي نو دلته راځم بل ټیک ورکوم 3D موکاپ پروډکټ لیبل لیکما
label design continue button باندې کلیک کوم بیا لیکم add to the simple بیا لیکم product label همدارنګه دې کې ټیکس کې ورکو packaging label design همدارنګه لیکم product packaging continue بټن باندې کلیک کوم همدارنګه دلته ویډیو ده تاسو کولی شئ ویډیو هم اډ کړئ خو دلته ویډیو دومره مهمه ده همدارنګه کولی شئ ځینې ډاکومنټ که غواړئ ډاکومنټ هم پکې اډ کولی شئ همدا کافي دی دلته بیا ټیک لګوم همدارنګه کنټینیو بټن باندې کلیک کوم بیا راځم پبلش سیکشن ته ډن زموږ ستاسو دویم لیبل هم جوړ شو زما خپل پروفایل ته زموږ ستاسو دویم د لیبل ډیزاین هم جوړ شو کولی شئ دې ځای ښایي پریویو کې وګورئ ګوره کوم ایمیجز چې کوم اډ کړي که نه ګوره لومړی ایمیج دا و دویم ایمیج دا و دریم دا و همدارنګه دا کومې آفرې چې دي موږ اډ کړي دي ګوره دلته موږ ته میسج راغی موږ ته میسج کې څه شی وایي چې ګوره په دواړو کې موږ ته مبارکي راکړي چې ستاسو لیبل په کامیابۍ سره ترسره شو او جوړ شو